بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه ډیزاین مینو باندې خبرې وکړې او آخري درس چې مونږ په خبرې وکړې هغه بارډر و چې څنګه کولی شو مونږ خپل صفحې ته او لیکلو ته بارډر ورکړو. نن راځو لیاوټ مینو باندې شروع کوو یا لیاوټ ټاب باندې شروع کوو. لیاوټ ټاب کې اولین کمانډ چې مونږ سره دی هغه په نوم د مارجن یادېږي. دا مونږ مخکې لوستي دي خو دلته بیا تکراري راغلي دي. مارجن نه مطلب دا دی د صفحه چې مونږ جوړه کړې ده لیکل هم چې کړي بره وګوره دونه مسافه ده فاصله ده سپیس دته څومره فاصله ورکړم دا صحیح ده که کموي یا زیاتوي ښي طرف ته چپ طرف ته په همدې شکل د صفحې لاندې یعنی هیډر فوټر چې ټاپ باټم ورته وایي لیفټ رایټ که دا د په طبیعت نه وي دلته راځه مارجنز ته چې راغلي دلته مختلف اندازې دي. مثلا اوس نورمال مونږ انتخاب کړی دی. نورمال ښکته پورته ښي چپ طرف ته یو ده یو انچ په اندازه باندې او که چیرې ته نیرو انتخاب کې بیا نیم انچ اندازه فاصله ورته ورکوي. دا اوس ګوره په دې کلیک وکړه بره ښي طرف ته چپ طرف ته دا ټول نیم شو. او که چیرې یو کس تا ته وایي چې داسې یو اندازه تا ته وښیي چې مثلا سانتي میټر یا کوم بل اندازه تاسو ته وښیي او هغه تاسو ته معلومات نشته چې دا اندازه دلته شته که نشته یا تاسو وغواړئ دا فعلا دا فعلي مسافه چې ورکړې کمپیوټر بره ښي چپ طرف ته نیم یعنې 0.5 په اندازه باندې دا واحد د اندازهګیري د ده څه شی دي دا کتل غواړئ. دې دپاره به راشي فایل ته دلته یې نښي درته فایل ته چې راغلی لاړ به شي آپشنز ته چې راغلی دلته ګوره یو بل بخش دی په نوم د اډوانس ته چې راغلی لاندې راشي دلته میزرمنټ یونټ خپله شته دی واحد اندازهګیري دا څو ګوره شو میزرمنټ ان یونټس اف انچ اوس څه شی دی انچ دی کولی شي تاسو سانتي میټر انتخاب کړئ ملي میټر انتخاب کړئ پوینټ انتخاب کړئ ورته خو نورمال انچ یعنی دغه اوس کوم اندازه چې تاسو صفحې ته ورکوئ ښي چپ طرف ته دا ټول په انچ باندې ده. نو په همدې شکل نورې اندازې هم شته. مثلا وایډ چې د انتخاب کو فاصله بیخي زیاته ورکوي ورته ګوره ښي طرف ته چپ طرف ته بره لاندې فاصله بیخي زیاته کړه. نورمال چې استعمالیږي هغه دا نورمال اپشن دی دا ورته انتخابوي ښي طرف ته لاندې چپ طرف ته بره دا ټول یو انچ په اندازه باندې فاصله. نو بل موږ سره مارجن اورینټیشن دی دې ته ویل کېږي چې دا صفحه ته عمودي پرنټ کوي او افقي پرنټ کوي. نو دا زمونږ پورې ارتباط لري که چیرې زما لیکل داسې عمودي افقي یعنې زه مثلا یو هغه جوړوم حاضري جوړوم نو حاضري خو افقي دي زیاتره وخت نو دلته بیا زه مجبور یم چې اورینټیشن کې څه واخلم لینډسکیپ واخلم ځکه که ټیبل که زه جوړوم ټیبل داسې کې ډېر اندازه کمه ده خو که چیرې دا زه لینډسکیپ کوم بیا اندازه یې غټېږي بیا ښه ټیبل پکې جوړېږي. نو دا مونږ دلته فایل کې ویلي فایل ته چې راشي پرنټ کې دا مونږ لوستي دي ګوره پرنټ ته راځئ هماغه خبره ده صفحه د څه رقم غواړي عمودي غواړي یا افقي غواړي صحیح ده او په کوم رقم ورقه کې دا لیکل پرنټ کوي لیټر کې پرنټ کوي A4 کې پرنټ کوي څه رقم ورقه کې مارجن ګوره هماغه مارجن دلته شته زیاتره شیان تکراري دي. نو دې ځینه مونږ څه کولی شو مارجن د صفحې نوعیت چې مثلا عمودي افقي غواړي او کم سایز کې دا لیکل پرنټ کول غواړي زیاتره چې استعمالیږي A4 دی. او چې ته کله انتخاب نه کړي ورقه چې کله تاسو ورقه انتخاب نه کړي لیټر کې پرنټ کېږي ستاسو لیکل کم ورقه کې لیټر او A4 ډېر کم تفاوت کوي ډېره کم اندازه تفاوت کوي. نو اوس وګوره دا لیټر دی دلته وګورئ او دا چې دی A4 دی ډېر کم اندازه تفاوت لري. دلته اندازې ته وګوره د ده چې دی افقاً چې دی داسې دی هورزنټل دا چې دی 8.5 دی او دا چې دی 8.20 دی ورټیکل عمودي چې دا 11 دا 11.9 ډېر کم تفاوت لري. نو دغه ورقه سپین ورقه چې تاسو دا دفترو کې ګورئ دا ټول A4 دی. نو کوشش وکړئ چې دا A4 انتخاب کړئ هغه ورقه کې بیخي فټ راځي. بل مهمه موضوع کالم دی موږ سره کالم که چیرې تاسو کتلي زیاتره کتابونو کې چې کله یو برخه کې سړی دا شعر لیکي دو بیته که نه یو برخه یو بیت یو طرف ته لیکي بل بیت بل طرف ته لیکي که نه نو هغه دپاره بیا مونږ کالم استعمالوو. نو اوس چې کله زه غواړم چې یو شعر ولیکم مثلا اول زه راځم ژبه فارسي کومه آلټ شفت مې کلیک فارسي شوه یا پښتو فرق نه کوي بیا مې کنټرول R کلیک رایټ طرف ته راغلم ښي طرف ته صحیح دا مونږ لوستي وو او هغه نه وروسته بیا دلته م راځم هوم ټاپ ته چې انتخابوم دا آپشن انتخابوم دا آپشن مونږ تاسو لوستي وو که نه چې کله مونږ فارسي پښتو عربي اردو لیکو نو دا آپشن به انتخابوي دا مې ورته انتخاب کو بیا مې کنټرول R کلیک نو اوس چې کله زه یو شعر لیکم مثلا هر شی چې اوسي مثلا دا یو قسمت د شعر شو صحیح ده مثال په طور باندې ما سره خود شی نشته دی او بیا که چیرې زه کالم ورنکړم مجبور یم فاصله ورکړم داسې
او یا ټپ کلیک کړم بیا بل قسمت برخه د شعر دلته ولیکم صحیح یو بیت بل بیت دې خو ته ولیکم خو دا غلطه طریقه ده صحیح طریقه یې څه ده راځئ به چېرته لیاوټ ته به راځي لیاوټ ته چې راغلې ورته وروره زه دا صفحه غواړم په څو کالمو باندې تقسیم کړم په څو کالمو تقسیم ستا خپله خوښه 2 کالمه 3 کالمه زیاته د 2 نه زیات چې دي بیا اخبارونو کې استعمالیږي اخبارونو تاسو کتلی چې کالم وایسته چې لیکل یو برخه یو ته ورکوي بله برخه بل ته ورکوي نو زه ورته وایم چې نه ما ته 2 کالمه پکار دي اوس چې 2 کالمه تا کلیک کړو اوس ګورې زه صرف څه کوم انګلیسي لیکل کوم انګلیسي لیکل کوم چې تاسو ته معلومات وشي چې دا څه رقم راځي ګوره دا یو کالم شو چې کله دا کالم پوره شي اټومیټیکلی دی بل کالم ته وړي یعنې ته دلته کولی شي چې دې ځای کې ته یو بیت ولیکي بیا بل بیت دلته ولیکي بیا بل بیت دلته ولیکي بیا بل بیت هلته ولیکي لکه د شعر غوندې که نه تاسو لیدلی شئ اوس طریقه یې څنګه ده مثلا زه غواړم چې ولیکم د رحمان بابا شعرونو دپاره یو هغه جوړ کړم نو زه څه کوم دا صفحه بیخي بندوم ډونټ سیو مې کلیک کړو صحیح شوه کنټرول ان مې کلیک کړو اول څه کوم راځم دغه ځای نه سنټر انتخابوم یا کنټرول ای څه کار کوي سنټر ته راوړي دلته مې ولیکلو چې په فارسي باندې پښتو باندې لیکم د رحمان بابا شعرونه صحیح ده دا مې ورته ولیکو دا مې چې ولیکو هغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم ګوره که چیرې دا مې سلیکټ بورډ مې وکړو اوس که چیرې زه دلته ګوره دلته چې که چیرې زه اوس راځم غواړم چې دا په 2 برخو تقسیم کړم ځکه یو شعر یو طرف ته راشي بل شعر بل دا خو عنوان دی عنوان سره باید کار ونه لري اوس که چیرې دلته راشم کالم انتخاب کوم 2 دا بره لیکلم چې د یو خوا ته وړي یو کالم ته وړي په حقیقت کې داسې نه دی دا باید خپل ځای کې وشي هغه نه لاندې باید 2 کالمه راشي چې یو طرف ته یو بیت ولیکل شي بل طرف ته بل بیت ولیکل شي نو څه چل کوم کنټرول زیډ مې کلیک کړو بیرته انډو څه معنا چې بیرته پخواني حالت راوړم کله چې کالم ته راغله دې ځای نه به انتخاب نه کوئ دې دپاره به څه کوئ راځئ مور کالم ته چې راغله ورته وروره ما ته 2 کالمه پکار دي صحیح ده 2 کالمه پکار دي خو اپلای ټو کې به څه ورته ووایه دس پوینټ فارورډ دا کوم ځای کې چې ما کلیک کړی د نه وروسته به ما ته 2 کالمه راوړي بره لیکل به کالم کې نه راوړي هغه سره به کار نه لري ته اوس دلته وګورئ چې کله زه اوکې کلیک کړم بره عنوان سره ګوتې ووهلې نه هېڅ کار نه لري ورسره اوس دنه بعد که زه چیرې لیکل کوم هغه چې په هر ژبه باندې اوسي فرق نه کوي ګورې زه انګلیسي لیکم ځکه چې اوس پښتو لیکل کې ډېر وخت نیسي اوس وګوره د شعر په شکل یې راوسته که نه یو بیت دې خوا ته دی یو بیت دې خوا ته یو بیت دې خوا ته یو بیت دې خوا ته نو که چیرې بیا ته غواړې چې بیخي متفاوته کار جوړ کړې مثلا څنګه متفاوته اوس دلته زه راغلم دونه لیکل مې وکړو اوس زه چې لیکل کوم تر څو چې لاندې صفحه ډکه نه شي دې خوا ته نه راځي دې خوا ته نه اوړي که ته غواړې چې دې خوا ته راشي صحیح ده دې خوا ته راشي دلته به راشي ګوره بریک مونږ سره کمانډ بریک ته راشه ورته کالم بریک زه دا کالم دې خوا ته شعرونه مې ولیکل دا یو بیت دې خوا ته د بل خوا ته کالم ته وړم په دې کلیک دې خوا ته چې کلیک اوس دې خوا ته راغی دلته دې نور لیکل وکړه صحیح شوه 2 بیته دا یو بیت دې خوا ته دی یو بیت دې خوا ته اوس لاندې غواړي بیخي متفاوته یو بل هغه جوړ کړي یو صفحه لیکل وکړي مکمل صفحه لیکل وکړي شعر دې ختم شو بیا به څه چل وکړي لاړ به شي دلته کالم ته 1 به نه انتخابوي مور کالم ته به راشي دلته چې راغلو ته یو کالم ماته انتخاب راوړه د ټوله صفحه کې خو دس پوینټ فارورډ دا کوم ځای کې چې ما کلیک کړی د وروسته ماته یو کالم راوړه اوکې کلیک کړه اوس چې ته لیکل کوې لکه د عادي صفحې غوندې تا ته یو صفحه کې لیکل کېږي وینې لیکل کالم ته وانه اړولو خو که چیرې دا کار موږ نه و کړی بره لیکل یې ګډوډ کوله ټول شیان ګډوډ کوله نو دس پوینټ فارورډ ډېر مهم کمانډ دی نو تاسو وکړئ څومره مختلف کارونه پې ما وکړو نو په همدې شکل تاسو کولی شئ یو صفحه کې 6 قسمه کالمونه راوړئ بیا هغه نه بعد یو کالم راوړئ یو رقم لیکل وکړي بل رقم لیکل وکړي دا موږ سره څه شی کالم که دغه کالمونو کې نور هم څه تغیرات راوستل غواړئ څه رقم تغیرات راځه کالم ته مور کالم ته چې راغلی یعنې تاسو وګورئ اوس اندازه د دواړو یو شی ده که نه ده زه ورته یم چې دغه اول کالم نه دی دا یو اندازه غواړم دا بل دویم کالم بل رقم اندازه غواړم نو دلته اوس فعلا یو اندازه ولې ده ځکه چې دلته یو کمانډ دی موږ کلیک کړی ایکول کالم ویت چې د انتخاب په دې معنی د ټولو کالمونو اندازه د ایکول مساوي او که چیرې دې نه د کلیک لرې که بیا ته کولی شي مثلا ورته اول کالم دی مخفل حالت کې دویم کالم اندازه لږ ذره زیاته که ګوره دلته موږ ته ښیي دا ځای ګورې اوکې کلیک اوس وګوره دا دویم کالم اندازه څه شوه زیاته شوه نسبت اول ته نو بیا راغلم دلته چې راغلم بیا درته چې نه د فاصله بیخي زیاته شوه لږ ذره کمه که فاصله وبخښئ لږ ذره نورم کمه کړه اوکې مې کلیک اوس لږ سره فاصله ورته ورکړه که غواړې د دوی په منځ کې لاین اوسي مور کالم ته چې راغلی دلته وګوره لیکلی دي لاین بټوین د دوی په منځ کې ماته یو لاین واچوه اوکې کلیک اوس
یو لاین راغلی چې معلوم شي. دا لیکل ګوره دا ستاسو خپل کار دی چې دا منظم کوئ. دلته راځي جسټیفای باندې کلیک ګوره اوس منظم شو که نه. نو دا خو ستاسو سمپل کار کوم. تاسو چې کله کتاب لیکئ بیا تاسو ته معلومات کېږي چې شعر څه رقم ډیزاین کېږي ورډ پروګرام کې. نو دا موږ سره چې شی کالم که چیرې تاسو غواړئ چې مختلف کالمونه په ورډ پروګرام کې استعمال کړئ نو دا یې طریقه شوه. دې نه وروسته موږ سره بل شی دی بریک دی. بریک څه دپاره استعمالیږي؟ ګوره زه دلته لیکل کوم. که چیرې ته غواړې جفت صفحو ته لاړ شي، طاق صفحو ته لاړ شي، یو سیکشن نه بل سیکشن ته لاړ شي، یا نوی سیکشن راوړئ، نوی صفحه راوړئ، دا ټول کارونه موږ دې ځینه کولی شو. لیاوټ ته راځئ، بریک ته چې راغله ګوره پیج بریک د که کلیک وکړو دا صفحه دلته ختمیږي، بله صفحه موږ ته راځي. دا څه ګوره بله صفحه موږ ته راوستله که نه. او دې دپاره شارټکټ کې موږ سره څه دی کنټرول انټر. کنټرول انټر څه کار کوي؟ موږ ته نوې صفحه راوړي. که چیرې غواړئ کالم بریک کوي، یعنی یو کالم کې لیکل کوئ، دې کالم نه غواړئ بل کالم ته لاړ شئ، بیا کنټرول شفټ انټر هغه دپاره شارټکټ کې کنټرول انټر پیج بریک دی، کنټرول شفټ انټر کالم بریک دی. لکه څنګه ګوره دا خو ستاسو وکړه چې صفحه زموږ بریک شوه. زه دلته راغلم 2 کالم مې انتخاب کړو. اوس چې لیکل کوم زه په دې اول کالم کې یم. که غواړم چې دې خوا ته راشم دې بل کالم ته، صحیح ده، دې بل کالم ته راشم دغه خوا ته یې د ښي طرف کنټرول شفټ انټر کلیک کوئ. ګوره کنټرول شفټ انټر باندې مې کلیک کړو، دې خوا ته راغی که رانغی، دې خوا ته راغی. خو که چیرې زه تنها کنټرول انټر کلیک کوم بیخي نوې صفحه ماته راوړي. ګوره کنټرول انټر مې کلیک کړو، نوې صفحه یې رانه راوستله. صحیح شوه. شارټکټ کې ډېره مهمه ده، خصوصا دا پیج بریک خو بیخي زیات استعمالیږي. نوې صفحه چې اخلي یو صفحه کې چې یو ډاکومنټ کې چې بله صفحه اخلي کنټرول انټر دغه شارټکټ کې ده. نو بریک موږ سره څه کار کوي؟ نوې صفحه راوړي. کالم بریک هماغه طریقه ده مخکې چې ما درته ویل که نه چې یو کالم نه بل کالم ته یو قطع کوي بل ته داړئ. ټیکسټ رپینګ بریک لاین درته ماته یو لاین کې لیکل کې غواړي چې دا لاین دلته منځ کې قطع شي. ګوره دا لاین دلته قطع کول غواړم دا د لاندې راشي. راځه بریک ته ټیکسټ رپینګ بریک باندې کلیک کړه او انټر هم چې دی همدغه کار کوي. انټر کلیک کوي، نوی پاراګراف موږ ته راوړي، نوی لاین راوړي موږ ته. نیکسټ پیج خو تاسو ته معلومات شته. ته غواړې چې دغه لیکل دې ځي نه دلته قطع کړه دا صفحه او دا لیکل بلې صفحې ته ویسه. راځه بریک ته نیکسټ پیج باندې کلیک وکړه، هماغه لیکل یې هماغه ځای نه قطع کړو بل صفحې ته راوستلو. صحیح شوه. او دغه نه لاندې بل موږ سره کنټینیو دی. کنټینیو سیکشن بدلوي موږ ته. لکه څنګه سیکشن بدلوي؟ ګوره زه دلته راغلم لیکل مې وکړو، دا زما یو سیکشن شو. لاړم بلې صفحې ته، دویمې صفحې ته راغلم، غواړم دلته بل سیکشن واچوم. راځم بریک ته راغلم، کنټینیو مې کلیک کړ، اوس دا بل سیکشن شو. ګوره دلته بل نور لیکل وکړو. اوس که چیرې زه وغواړم کمپیوټر ته ووایم چې ما بوځه اول سیکشن ته، ستاسو وګورئ ما کمپیوټر اټومیټیکلي اولې صفحې ته وړي. که ورته وایم چې ما دویم سیکشن ته بوځه، چون دویم سیکشن زموږ دویمه صفحه کې اچولی دی، دویمې صفحې ته م راوړي. شارټکټ کی د ګوټو څه شی ده؟ کنټرول جي. مونږ ویلو که نه دلته هوم ټاپ کې مونږ یو کمانډ ویلو په نوم د ګوټو. دلته راځئ فایند دلته راشئ وګوره ګوټو شته که نشته؟ ګوټو معنا لاړ شه. چېرته لاړ شمه؟ ما ته وایي پیج ته ځې، سیکشن ته ځې، لاین ته ځې. ورته نه سیکشن ته لاړ شه. کوم سیکشن ته لاړ شه؟ انټر سیکشن نمبر کوم ځای ته لاړ شم؟ زه ورته اول سیکشن ته لاړ شه. اول سیکشن زموږ په کومه صفحه کې و؟ اوله صفحه کې و. نو چې کله ګوټو باندې کلیک کوم ګوره اولې صفحې ته راغی. ورته وایم چې نه لاړ شه دویم سیکشن ته، ګوټو کلیک کړه، دویم سیکشن دویمې صفحې ته راغی. نو هدف مې دا و چې کنټینیو څه کار کوي؟ نوی سیکشن مونږ ته راوړي. که چیرې تاسو غواړئ خپل لیکل ډاکومنټ مختلفو سیکشنو بدل کړئ چې اول سیکشن یو موضوع په باره کې خبرې کوي، دویم سیکشن بله موضوع په باره کې خبرې کوي، نو دا یې طریقه ده د جوړولو. او دغه نه لاندې بل مونږ سره چې دی چې شي دی ایون پیج اوټ پیج. اوس دلته ما لیکل وکړو فعلا زه کومه صفحه کې یم؟ زه فعلا اوله صفحه کې یم که نه؟ ایون جفت ته ویل کېږي، اوټ طاق ته ویل کېږي. که چیرې غواړئ جفت صفحو ته لاړ شئ نو ایون به انتخاب وکړئ. که چیرې غواړئ چې اوټ صفحو ته طاق صفحو ته لاړ شئ بیا اوټ انتخاب کړئ. ګوره زه اوله صفحه کې یم، زه ورته یم چې ما بلې دې پسې بل کوم طاق صفحه راځي هغه صفحې ته ما بوځي، یعنې دا صفحه ختمه کړه، دویمه چې منځ کې د هغه ختمه کړه، درېیمه ما ته راوچي. ګوره اوټ مې کلیک کړه نو اوس تاسو وګورئ څویمه صفحې ته راغلم، درېیمه. صحیح شوه که نه؟ یعنې دلته دویمه صفحه یې بیخي له منځه یوړه خو درېیمه صفحه یې راته انزرټ کړه. او که چیرې ته وایې چې نه ایون صفحو ته ما بوځه، بریک ته راشه ورته ایون، اوس اوله ده دویمې ته به ما وړې، دویمه لاندې ګوره ته لیکلي دویمه صفحه. که بیا په دې باندې کلیک وکړم بیا څلورمې صفحې ته ما وړي. ګوره درېیمه یې منځ کې څه کړه؟ ختمه یې کړه. نو دا دې دپاره استعمالیږي بریک، یعنې د قطع کول. بل لاین نمبر دی. لاین نمبر که چیرې تاسو غواړئ دغه لیکلو سره ستاسو لاین نمبر راشي، اول لاین، دویم لاین، درېیم لاین، څلورم لاین، داسې نمبر راشي. دا به سلیکټ کړي دا لیکل ټول، دا هم چې سلیکټ کړه لاړ به شي چېرته لاین نمبر ته. دلته چې راغلی کنټینیو باندې کلیک وکړه. کنټینیو چې کلیک کړه هر یو لاین ته ستا څه کوي؟
نمبر ورکوي. مسلسل څومره لیکل چې کې نمبر ورکوي. که خدای دې وکړي چې ته نوې صفحه هم واخلې نمبر ورسره راځي. ویني چې هر څومره صفحې اخلي نوې صفحې اخلي هغه ته نمبر مسلسل نمبر ورکوي. ځکه موږ کنټینیو انتخاب کړی لاین نمبر هم انتخاب کړی لاین نمبر کې هم کنټینیو انتخاب کړی. خو که چیرې ته راشې لاین نمبر ته دلته ریسټارټ ایچ پیج انتخاب کړي. ریسټارټ ایچ پیج څه کار کوي؟ دا په دې معنی چې کله زه نوې صفحه اخلم لاین نمبر دې ورسره نوی کېږي. اوس ګوره نمبر نوی کېږي نه روان دی که نه مسلسل. خو که چیرې زه نوې صفحه واخلم نوې صفحې دپاره شارټکټ کې څه وه؟ کنټرول انټر. کنټرول انټر څه کار کوي؟ نوې صفحه راوړه. ګوره کنټرول انټر په کلیک کړو. اوس سر نشو نه دی سر نشوی. ولې نه دی شوی؟ ځکه نه دی شوی چې د آپشن مونږ کلیک کړی نه دی. دلته راشي لاین نمبر ته ریسټارټ ایچ پیج انتخاب کا. اوس وګوره لیکل چې کوم مسلسل دی خو که نوې صفحه واخلم کنټرول انټر کلیک کوم نمبر د څونه شروع شو؟ یو نه شو ریسټارټ شو. د سر نه سټارټ کړه نمبر. صحیح ده. نو اوس ګوره چې کله زه لیکل کوم هېڅ خبر نشته خو چې نوې صفحه اخلم نمبر به د سر نه کېږي. او که چیرې ته ورته چې نه داسې نه دی صحیح څه رقم صحیح ده چې کله زه نوی سیکشن اخلم نمبر د سر نه کېږي نو بیا دې دپاره لاین نمبر کې چې انتخاب کا ریسټارټ ایچ سیکشن. دا چې د انتخاب کو اوس ګور زه لیکل کوم نوې صفحه هم واخلم نمبر د سر نه کېږي نه سر نه شو نه دی سر نه شوی. خو که چیرې زه څه چل وکړم که چیرې زه نوی سیکشن واخلم نوی سیکشن کوم ځای نه اخیستل کېږي مونږ تاسو وویل که نه چې بریک ته راشو کنټینیو کلیک کړو دا مونږ ته نوی سیکشن راوړي. ګوره چې په دې کې زه کلیک وکړم نمبر به یو نه شروع شي. کلیک مې وکړو نمبر څونه شروع شو؟ یو نه شروع شو. دا دې لپاره استعمالیږي. او هغه نه لاندې بل مونږ سره دی سپریس فور کرنټ پاراګراف. لیکل مې ډېر وکړو دلته څو پاراګراف لیکل دي؟ یو پاراګراف دا بل پاراګراف دی او دا بل دی دریم څلورم پنځم اته شپږم دلته ګوره لاندې مې انټر کړی دا شپږم شو اوس پنځه شو. که چیرې ته غواړې په دې منځ کې دغه دریم پاراګراف نه نمبر لرې شي ختم شي هماغه پاراګراف باندې صرف کلیک وکړه یا سلیکټ کړه فرق نه کوي. که چیرې ته کلیک وکړې او که سلیکټ کړې لاین نمبر ته چې راغلی دلته راځه سپریس فور کرنټ پاراګراف کلیک هغه نه به نمبر څه شي؟ ختم شي. او که وایي چې نه نمبر دی د سپریس نه کلیک لرې کړه نو نمبر به وي. که چیرې بیخي دا نمبر نه غواړې دا ختم شي دا سلیکټ ټول لیکل د سلیکټ راځه لاین نمبر ته لاین نمبر کې چې انتخاب کړه نن چې د انتخاب نن معنا هېڅ مه راوړه ته صحیح ده. نو لاین نمبر به څه شي؟ ختم بشي. دا لاین نمبر په حقیقت کې دا موږ سره په پیج سیټ اپ کې دی. ګوره دغه آپشن باندې کلیک وکړه چې د پیج سیټ اپ ټول آپشن موږ ته راشي. ګوره دلته چې راغلی لیاوټ ته راسي ګوره لاین نمبر دی هماغه لاین نمبر دی هېڅ تفاوت نه لري. دا دې ځای نه موږ راوستلی شو او دې ځای نه راوستلی شو چې لاین نمبر ته راشو. دلته ګوره لاین نمبرینګ آپشنز په دې کلیک وکړو چې په دې هم کلیک وکړو بیا هماغه صفحه خلاصه شوه دلته به راشي لاین نمبر ته. لاین نمبر ته چې راغلی هغې ځای نه هم کولی شو موږ لاین نمبر اټ کړو دې ځای نه هم کولی شو. ګوره اټ لاین نمبر باندې کلیک وکړه لاین نمبر اټ شو که نه صحیح شوه او اوکې مې کلیک وکړو دا هماغه خبرې دي. ګوره ښه ریسټارټ ایچ پیج ریسټارټ ایچ سیکشن کنټینیو. که چیرې دا د انتخاب کړی چې نوې صفحه اخلي نمبر سر نه کېږي که دا د انتخاب کړی چې نوې سیکشن واخلي سر نه کېږي او که دا چې د انتخاب کړی وسي اټومیټیکلی که صفحه واخلي او که سیکشن واخلي هېڅ فرق نه کوي نمبر مسلسل ورکوي. ګورئ ما دا انتخاب کو دا مې انتخاب کړه که نه اوکې مې کلیک کو ټول ته نمبر ورکړه که ورې نه کړه نمبر یې ورکړه. خو که چیرې زه اوس نوې صفحه واخلم ګوره کنټرول انټر مې کلیک کړه نوې صفحه مې واخیستله که نه نمبر د څونه شروع شو؟ د یو نه شروع شو. بیا زه ورته یم چې نمبر د یو نه مه شروع کوه د څونه شروع کړه نمبر زه غواړم د لس نه شروع شي. یا د مثال په طور باندې تاسو لدونه لیکل دي ذکر وکړو نمبر 15 ته رسېدلی نوی ډاکومنټ چې زه اخلم نوی ډاکومنټ د هماغه په دوام غواړم نور لیکل وکړم دا لیکل مې وکړو دې ته هم زه غواړم نمبر ورکړم. زه چې اوس کله نمبر ورکوم کمپیوټر څه چل کوي هماغه د یو نه شروع کوي نمبر نمبر د یو نه شروع کړو باید دلته نمبر د څونه شروع شي؟ 14 نه شروع شي ځکه 15 خو شته دی هلته. نو راځم څه چل کوم لاین نمبر ته چې راغلم لاین نمبرینګ آپشن ته راځم دلته بیا راځم لاین نمبرز ته راځم دې ځای کې ګوره لیکلي سټارټ اټ د څونه شروع وکړم زه ورته د 14 نه شروع کړو اوکې چې د کلیک وکړو اوکې کلیک اوس نمبر د څونه شروع شو دلته 14 15 پورې دا شته دا پرنټ کا او د نه وروسته څونه شروع شو 14 شروع شو مسلسل دا ما ترتیب باندې. که غواړې د لاین او د نمبر په منځ کې لږ زره فاصله وسي راځه لاین نمبر ته دلته چې راغلی لاین نمبرینګ آپشن ته راشه لاین نمبر ته راځه دلته ورته فرام ټکس د ټکس نه نمبر څومره فاصله ولرې زه ورته چې 2 فاصله دې ولرې لږ زره فاصله هغه که ورته ګوره اوکې کلیکه فاصله څه شوه زیاته شو. آټو چې د انتخاب که آټو معنا اټومیټیکلی کمپیوټر په طبیعت باندې چې څه رقم کمپیوټر فاصله ورکوي او نه فاصله زما هم خوښه ده صحیح ده.
نو دلته څه کوم دا زه آټو انتخابوم ته آټو مې انتخاب بل کاونټ بای څو لاینو منځ کې یو لاین ته نمبر ورنه کړمه دوه مې انتخاب کړه دوه چې انتخاب کړه اوکې کلیک کړه اوکې اوس وګوره دوه لاینو منځ کې چې کړي یو لاین ته نمبر نه دی ورکړی شته دی نمبر نشته یعنې یو لاین نمبر څه کوي اسکیپ کړی دی 14 ولس نشته 18 بیا 19 نه څه 20 بیا په دغه شکل کولی شي دا بدل را بدل کړي نو دا مونږ سره چې شي د لاین نمبر او دغه آپشن که غواړي لاین نمبر بخي ختم شي دینه کلیک لري کا اوکې وای اوکې کلیک لاین نمبر څه شو ختم شو دا زمونږ د نن ورځې درس